خزه به څنګه چې د ژوندي سړي نه ستر کوي داسې به خزه د پردي سړي د قبر نه هم ستر کوي. د قبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو د بیبي عایشه په کوټه کې د هغې دفن شوی نو بیبي عایشه فرمایي چې زه به ورننوتم زیارت ته چې ابوبکر صدیق ورسره دفن شو بیا به م ورننوته ځکه چې ابوبکر یې پلار و چې حضرت عمر ورسره دفن شو بیبي عایشه وایي بیا به چې زه لاړم نو مخ به مې پټ و ځکه چې د حضرت عمر قبر پردی و. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د یو سړي خبره وایي د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وشوه خو څه به وشي او که په عقل نو دا ملک راټینګېده او دا حیا ته جوړول او غیرت ته جوړول او دین ته جوړول دا ډېر ګران کار. که یو اسلامي انقلاب پکې راغی لکه الله په کابل کې راوستی دعا کوئ چې الله یې کامیاب. وختي طالبان راغلي وو نو هغې هلته 2 میاشتې تېرې کړي دي کابل کې چې هغې راته کومې قصې وکړې ما افسوس